منس کی اللہ تعالیٰ تا بالکل پا تسلی سرا او صحیح ادری گئی دا دنیا خیالات پڑھ کے مراولی خوزی را خوزی ما لگد ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دا کور والا بارک رازی شاید ام رمان رضی اللہ عنہ نم نے وی منز میں کولو او پا منز کی خوزیدم نخاون ابوبکر رضی اللہ عنہ را دا دمرا خبریو کی چې د يهوديانو پشان په منځ کې مخوځي گا وای دومره خبره راتاو کې زما منځ لا شروع دی وای دومره خبره راتاو کې چې منځ ماتولو ته تیار شوم وای نو الله تا په منځ کې خاموش ودرېږي ګوره کتلې شي وی دي څوک منځ ته ولاړی په ګیره کې داسې کوتي وای لګي څوک ځان غړي څوک پاس ګوري او څوک پاس ګوري څوک خو خو ګوري نو دا ټولي طریقې چې کوم دی دا ټیک نه دي بلکې موږ کې چپ ولاړه پکار ده بالکل الله ته سره متوجي شي دا تبلیغ والا بعض وخت دا څه کوي پسې روزه کې الګ وای دوه رکعات موږ دا څه ادا کا چې تا ته به دنیا خیال را نشي نو اول شروع کې وته شروع کې خو دا لګ روان شي بیا په شیطان یو خیال درواچي نو دا څه دوه رکعات موږ نن سبا موږ نشو کولای چې په دنیا خیال را نشي نو موږ ډیر د آرام او د سکون او د اطمینان چیز دی قرآن کریم کې الله فرمایي ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر منز بشک منز انسان د بے حیائی نه د ګناه د کارونو او د حد نه د تجاوز نه د سرکشۍ نه منع کوي نو سوال دا دی چې موږ خو پنځه واړه وخت موږ کوو خو موږ د ګناه نه منع نشو نه موږ د بے حیائی نه منع شو د هغې جواب دا دی چې زمونږ منځ نه دی که کله زمونږ منځ صحیح طریقې سره منځ شو موږ بیا نه غلا کوو نه به دروغ وایو نه به دوکه کوو خو زمونږ منځ صحیح منځ نه دی د نبي علیه صلات وسلام په زمانه کې یو سړی و چې د هغه تذکره د حضور پاک وړاندې شو دی غلا کوي جي وایي نو نبي اسلام ورته وایي ښه وایي منځ کوي ورته یو چې وایي منځ هم کوي غلا هم کوي نو حضور پاک ورته بس غم مه کوئ ډېر زر به د دا منځ دی د اغلا نه منې کي ځکه قرآن کې الله فرمایي منځ انسان د غلطو او د بې حیا کارونو نه منې کوي خو چې منځ په صحیح طریقې سره منځ والا حضرات صحابه کرام مبارک راځي و چې کله به دی منځ ته ولاړو وایي تا به وي چې لرګی دی په ځمکه کې ښخ کړی دی نو به خوځېده بالکل داسې به هغوی جامد ولاړو یو صحابي رضی الله عنه په وجود کې غشی تلی و نو هغه د نورو ملګرو له حقونو درد کوي نو دوی نه بس دا مو باسئ بس ایدي پرېږدي د ګورو به ورسره ځه او مجاهد خلک وو نو یو هوښیار کس و هغه ورته لکه دی چې کله مونځ ته ودرېږي بیا دې په هېڅ هم نه پوهېږي بس بیا چې د هغه شی راکاږئ دې مونځ ته ودرېدو دې خلکو ته نه غشی راښ کو دې په ځان هم نه پوه شوې او چې مونځ ختم کو نو خلکو ته وایي ښه تاسو دې لپاره را جمع شو چې هغه غشی وباسئ غشی مشی به نه وباسئ وایي او دا خو مونږ وخت کې هم دی وایي دومره پورې د دې د خشوع والا منځونو یو بل صحابي رضی الله عنه منځ کولو که تابعي خو د الله یو بزرګ بره چت نه ماشوم باندې مار را پرېوتو بس ښځو او ماشومان او بوډاګان ټول چغې او سورې شي ماشوم یې اوچت کو مار یا خوا دې خوا کو او د پروا هم نشته دی چې منځ ختم شو نو دته کور والا وایي چې به انسان ماشوم بس مړ شوی و څونه درز غوبره شو ته منځ نه ماتې ورته وایي زه خو الله قسم خبر شوم څه چل دی وایي اذنم نو خبر داسې د هغې داسې منځونه هم په ثابته جمع کې امام پنځم خلنې خبره مړه چې اتم رکعت لم پاسي او پسې خلک ورپاسي ای وجه دا چې حدیث کې راځي چې داسې وخت به خلکو باندې راشي چې په ټول جماعت کې به یو منځ ګزار یم داسې نه وي چې په توجه سره منځ کوي دا زمانه ده منځ ډېر اهم عبادت دی ګوره بل مونږ غریب خلک یو مونږ غریبانو باندې زکات نشته حج را باندې نشته په عبادو کې صرف روزه ده هغه مونږ په ګانو په فلمونو تېرو او یو دا منځ دی دا منځ هم زمونږ خراب دی بس کلمه در سره یو دا منځ او روزه را باندې فرض دا مونږ صحیح طریقې سره نه کوو مونږ له وخت د خور د زکات او د حج توفیق راکړي دا دوه صحیح طریقې سره وکړو الله به د هغې توفیق هم راکړي نو بهرحال سترګې ښکته ساتل
یو حدیث کی راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې په منځ کې څوک د سترګې بره کوي کنه نو یاد دې د خپل سترګې ښکته کی یا به الله تعالی د دې نظرونه بوزي. مونږ اکثر په منځ کې غړای ته ګورو 15 منټه کې فرض منځ کې لکه استاد شپږم منټ ته ولې ورسېد یار نو برابر چې څوک ګوري یا دې مونږ دا نظرونه د ښکته کی او که نخ کته کې الله به د سترګو نظر بوزي. نو دې د وجه نه ډېر په اهتمام سره منځ کول پکار دي او دغه بیا بنیادی سیز دی چې صفم نیغي نبی له صلوات والسلام په صف نیغولو نو مبارک برالو کنه د صف یو سیټ تبود ریدو او الګ تمخ شا ترستو شا تدی خو شا تا خو شا صف به برابر کو چې صف به برابر کو نو علماء لیکي چې صحابه به دومره نیغ صف وکړه دومره سیده صف باو کله صف د یو سیټ نه بدویل کو د سره نږدې غشه خوشه کو نو هغه طرف ته وته غشه چا سره بم نه جنگیدو دومره بالکل د سیده مخ کې رستلو ولا بالکل سیده وو که زمون په صف د غشه خوشه کو دویم کس به را غرزولې وي نو ټول کاغه واغه ولاړیو کنه او حدیث کی راځي نبی اسلام فرمایي یا بتاو صفونه سم ساتي یا به صفونه سیده ساتي یا به الله تعالی تاسو زړه کاږي کی نو چې کله صف سیده وي ړوند بنيږي په حدیث ته او چې کله صفونه کاږي شو د مسلمانو زړه بکږي او صف ته اهم عزت حاصل لغه ازغ الله د جهاد په صفونو باندې قسم خوري خو منځ په صف کې کول دا ولی یو خانه کعبه الله تعالی جوړه کړی دا الله سره خانه کعبه کې خلوصي کی کنه کله خانه کعبه کې اوسي الله خانه کعبه کې نوسي الله خو د مکان نه پاک دی مونږ چرته والله مونږ سره دی مونږ ټول د خانه کعبه ته مخ کوي او موږ کوي دا ولی چې په یو صف کې ولاړو یو ترتیب برابرۍ ګینه کله خانه کعبه jihad نه بچا بدی خو مخ کړو په صف کې چا واخوا چا دی خو سه ګډوډ وو نو په صف کې ودري گئی سیده ودري بل نبی اسلام په خپل صفونه سمول نو دینه پته لګی دا چې صفونه جوړول او برابرول دا د امام کار دی دا د بل چا کار نه دی په جنازه کې او په عام منځ کې په جنازه کې ډېر مشوريان را پیدا شي دا سه کسان به چې موږ پیژنیم نه او جنازې له وراشي چغه به وای موبایل باندې کوي بل پکې را پاسي استاد جی ټیم شته دی درم پکې आवाज وکي استاد جی کسان پوری ټیم تم وګورئ لکه مشروطیانو خدای ته وګورئ بس خلی باندې کوي بس یو مشر نمی چې غار او خواص کوي بس هغه کافی دی بس او امام تبرې چې امام سکای امام خور لیونی کی والله په جنازه کې سو کو تاسو سو کو د ټیم پوره ټیم خیال ساته سو کو د خلک روان دي صبر وکړه نو چومونی خوار بهرحال نو منځ ډېر اهم عبادت ته دا ډېر په اهتمام سره کول پکار